عمران خان د غني پر ضد و کاکړ د طالبانو پر ضد شو. پاکستان وایي تر څو چې افغانستان کې مشروع حکومت رانشي نو اړیکې به مو همداسې خرابې وي. دا چې پاکستان بیا څه پلان لري جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د جمهوریت نظام پر مهال کله چې پاکستان کې د عمران خان حکومت و نو بار به ویل چې تر څو اشرف غني حکومت ختم نشي نو د پاکستان اړیکې په افغانستان سره ښې نشي. بالاخره جمهوریت هم سقوط شو او د دوی د خوښۍ حکومت یعنی طالبان راغله، خو دوی سره هم اړیکې ښې نشوې. هغه ځکه چې پاکستان له افغان واکمنانو داسې غوښتنې کوي چې هیڅ اصیل افغان هغه غوښتنې نشي منلی. ځکه خو پاکستانیان تل افغانستان کې د هر حکومت مخالفت کوي. تازه خبر دا دی چې پاکستانی صدر اعظم وایي تر څو چې افغانستان کې یو مشروع نظام رانشي د دوی اړیکې به ورسره ښې نشي. دا لومړی ځل دی چې یو لوړپوړی پاکستانی چارواکی په زغرده د طالبانو واکمني نامشروع ګڼي. تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو تل پر نړیوالو غږ کاوه چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د تعامل ته غاړه کیږدي. د پاکستان لنډمهاله لومړي وزیر انورالحق کاکړ د دغه هیواد په لویدیځه پوله د حالاتو په اړه د خبرو پر مهال د بې اسناده افغان کډوالو د بیرته ستنولو د پالیسۍ دفاع وکړه. ویل چې په افغانستان کې بعد یو مشروع حکومت وروسته حالات ښه شي. هغه همداراز له طالبانو غوښتي چې یو ټولګډونه او مشروع نظام جوړولو ته غاړه کیږدي، ځکه په روان وضعیت سره به افغانستان نور هم شاته تګ وکړي. هغه ویل چې غیر دولتي عناصر د پاکستان امنیت ته ګواښ پېښوي کوم چې افغانستان کې میشتي. شنونکي بیا وایي پاکستانی چارواکي د افغانستان کیسه کې نه دي او نه هم د افغانانو ګټې ورته مهمې دي. داسې خبرې ځکه کړي تر څو چې طالبانو باندې فشار راوړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.